شکر دی زویه چې دا روژې په خیر تېرېږي او الله دې ورته موږ همدغسې چمتو لري چې دا نورې روژې مو ونیسو زه به ډېر خراب کړی یم زویه او پلاره مونږ خو هغه دوکاندار ته دا مو نه ویلي که نه چې د اختر په 5مې ورځې ته بیا ماته بله جوړه م وګنډي ولې په بله جوړه باندې څه شی کوې خو 2 جوړې مې دله کړي دي 2 جوړې ستا دي 1 جوړه زما ده نه ولې پلاره 2 جوړې خو دې راته کړي دي خو ګوره دا ګورې زویه دغه دا 1 جوړه زما ده دغه او دغه 2 جوړې مې تاله ښه په مینه باندې کړي تا خپله راخپل او تاله مې وکړې ګوره دا کېده دلته دا کېده دا یوه جوړه به د اختر په 1 ورځ واچوم او دا بله جوړه به د اختر په 3مه ورځ واچوم او هغه په 5مه ورځ چې د انوار ماما واده مې دی هغې ته به بیا څه شي اچومه خو بس دی زویه دغه 2 جوړې دي بس دی ډېر شی دی اختر 1 ورځ باندې واغونده او دا بله دې کېده د ماما د زوی واده له نو نور څه شی پکې ولې دې ته وګوره زه خو دا خو دې زه نه علم ما ته به د ماما زوی ته واده ته بله جوړه کوئ دې ته وګوره ښه زه وبه یې کړو راځه خفه کېږم وبه یې کړو راځه او پلاره چې بیا ګورې بازار ته لاړ شو دوکان دې هېر نه شي چې ښایسته سپلی م راته والې ولې تا له خو ما بوټان اغوښتي وو د اختر دپاره که نه بوټان خو دا دي هغه مې اچولي دي خانه خراب په دا دی ولې بخبو کړي دا خو د اختر دپاره ما اغوښتي وو که نه نو دا اختر کې نو خو پلاره ګرمي بې که نه او ما خو دا روژه کې واغوستل اختر کې به ښایسته سپلی راته والې دا ما څومره په شوق تاله واغوښته چې دا به اختر کې پخپو که تا اوس پخپو کړي دي ډېر په شوق واغوستل اختر کې به راله بې سپلی والې که نه وای نو تا سره څه وکړم تا خو زه د پیسو نه خلاص کړم سلام علیکم وعلیکم اجازه ده جوړ په خیر جوړې اجازه ده کېنې کراري ده څنګه وروره ښه کراري ده وراره یې پوښتنه ده نه وکړم ولې نه کاکا پوښتنه وکړه په دې سره ګرمۍ کې په دې روژه کې دلته ولې داسې خوابدی ناست یې یاره کاکا پرېږده سلام پوښتنه کې وراره څه مشکل لري دا مشکل یې ما ته ووایه کیدای شي زه تا سره مرسته وکړم یاره کاکا تا ته خو د دې وطن حالات معلوم دی زه خپله یو مزدورکار سړی یم په دې چوک کې خلکو سره ګنډې وړم او راوړم سبایي رسم یې یو پیره کړې ده او یو چا راته 500 راکړو چې وروستو مې ولیدو هغه هم جالي و نو ته خپله ووایه زه ماښام ته حیران یم چې روژه ماتې ته به څه وړم نو ته وراره جانه مه خفه کېږه د رزق وعده الله کړې ده الله به خیر که خو دا راته ووایه چې اختر ته دې جامې کړي که نه یا کاکا ته عجیبه خبرې کوې زه روژه ماتې ته حیران یم او ته د اختر د کپړو غم وړی بچیا ودې کاته دلته داسې خلک شته دی چې بېګاله د روژه ماتې پیسې نه لري او تاله مې 2 جوړې کړي دي ته بیا هم راته وې چې یو راله بله وکړه پلاره بس دی زه په خپلو خبرو پښیمانه یم زما جوړې موړې نه دي په کار راځه یو 2 جوړې به درله نورې هم وکړم پلاره هم مې شرمنده کوه زما جوړې نه دي په کار زه یې نه کومه وراره جانه نور خو مې څه په وس کې نه کېږي دغه 1000 روپۍ واخله او ماښام ته بچو ته څه ویسې نه کاکا زه غریب یم خو سوالګر نه یم ما خو داسې نه دی ویلي ته سوالګر یې دا صدقه جاریه ده دا په خان هم کېږي او دا په غریب هم کېږي راکه بچي هغه زما جوړه انشاءالله چې زما او ستا کت به یوي دا واخله او دا به اختر کې واچې یاره کاکا الله دې نور هم ډېر تیر درکړي امین 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 دا د نبی سنت هم دي څه چې ځان ته خوښې او بل مظلوم ته هم خوښې